شګو پړی شګو نه خو پړی نه رغړلی کېږي که نه د ده د دې کتاب نوم دی د شګو پړی شم دا د هایکوګانو مجموعه ده دا کتاب چې د کله چاپ کولو ما ورته خیرغشي ورله نوم کېده ده ویل نه شرغشي ورله چې بیا پسې امام ولیکو خو ګوهر صاحب چې د سلسلې نه قلار شوی نو هغه ما مزاحیه لیکل کړي وو چې ګوهر صاحب اردو راغی بس چې دهشتګرد څوک وو چې هغه ورته هغه شان ښکاري چې دهشتګرد خو دوی وو خو ګیرې کې ګیرې زده کړه او بیا خلاص شو بیا خو نه تللی بیا په دې حالاتو کې ځکه نه تللی چې هغه مامشوره درګډ بله خبره اوس ما سره لاړ شه ما اورېدلې چې ته ډېر ظالم وي خو دلته چې زه د خویه مخې وینم د دیر نواب انورمان دی راشي مونږه سپوږمۍ ذاتي میانان یاران مونږه سپوږمۍ ذاتي میانان یاران داسې مینه نه غواړو چې کرکه شي د پاک الله په پاک او لوی نوم کرانا د پیروي د محمد ده صلی الله علیه و آله وسلم ګڼه نشته په جهان بل رڼا نبوت په محمد باندې تمام دی نشته پس د محمد انبیا زما ډیرو قدرمنو ډیرو عزتمنو سپېڅلو غښتلو ملګرو زه یم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شاملوم دا زه چې چېرته راغلی یم د دې منظر نه به هم تاسو ته دا رنګ محسوسیږي چې د پېښور نه سوونه او سوونه میله لرې راغلی یم دیر ته او دیر نه بیا چې دا رنګې په دې بټخېله راوړې نو باډوان نه چې راوړې میا برانګول او بیا خادګزو ته راغلی یم دلته د پښتو یو ډېر یاد شاعر دی ډېر معروف شاعر د څلورو کتابونو مصنف د څلورو خو به دا څلور د لیکلي دي خو څو کتابه ورسره ناچاپ پراته دي د دې خاورې یو لوی زوی قدرمن ساجد افغان چې هم په سنجیده شاعرۍ کې او هم په مزاحیه شاعرۍ کې یو رنګ نوم او مقام لري دغه رنګ د پیریانو ډولۍ د هغه د نثر کتاب دی دغه هم یو ډېر شاهکار کتاب دی ساجد افغان صاحب لا د تور غرونو په لمنو کې د دنه مرکه اخلم د دنه خبرې اخلم دا خبرې دا کتاب ستاسو په مخ کې اکدم د دې کتاب سپاڼې ما سره هم تاسو په مینه ولولئ څنګه افغان صاحب ښه خبرونه دي چې بالکل صحت طبیعت د الله رحمت ته خو ډېر لرې پروت یې یاره دا زه خو په دې عمره لرې او غرونو ته راواړولم کنډاونه بس زه به دې موړ شي په ګلونو راواړم لکه چې راواړېدم نو بیا په ګلونو موړ شم دا حقیقت دی صحیح دا کومه علاقه ده دې ته نګرام د دې خپل قدیم نوم نګرام دی خو ټولې علاقې ته خادمزو بلنګوله وایي یا کوسوات هم بللی کېږي او نه دا د سوات برخه ده او که د دیر دا د سوات برخه وه په 1922 کې نه پېژنم 1922 پښتو کې راته وایه دا د سوات برخه وه په 1922 کال چې دا بیا د دیر سره شامل شو او دلته نور کم کلي لږ نامې راته وایه دلته خو دا خادکزو بلنګوله ده نو په دې کې بیا واړه کلي چې دی نو دیګان برتنګې کوستنګې مایار او داسې واړه کلي پکې ډېر دي لکه کاګان بنګوکس ډنډونه تیرونه کماله سوګیاړ د دې خلکو ټول دارومدار په څه دی په دې باغونو او زمینداره که نه نه چې د دې خلک محنتي دي ډېر زیات دا پکې هم یو خبره ده چې د دې علاقې خاوره زرخیزه ده نو دلته ډېر ښه پیداوارونه هم کېږي د دې سره زموږ دا خلک چې دي نو په کراچۍ باندې په بندرګاه د ماهیګیرۍ کار کوي دغه رنګ دوی د کویانو د ایستو مشینري اخیستې دي د لینټرو د کار پر ډیویژن کې چې څونه کېږي نو هغې کار پر دې علاقې نه کېږي ملګرو زه تاسو سره لږ غوندې د دې ځای په دې کرکیله به م ورسره د هرې علاقې خبرې کوو که نه ځکه چې تاسو ته پته ولګېږي پښتونخوا خو
د اوبو د چینو د سیندونو او د باغونو خاوره ده او دلته باغونه کم کیږي باغونه خو میوه دانه هر میوه کیږي خو ځمکه دونه ډیره نه راځي لکه خو د نمونې د خو پاره د غریزه علاقه ده کنه خو کیږي لکه دلته شلتالو خوبانه املوکو دغه سره په ځینو کورونو کې امونه او کجوري هم داسې شته چې لکه هغه هم بار کوي نو لکه زرخیزه خاوره ده شمالن جنوبن خاوره ډیره ښه بلل کېږي دا کوم غر دی زموږ په شا چې زمونږ په شا باندې دا غر چې دی نو بس دا بیره تالاش سره د دغه لګېدلي دي تالاش علاقې سره دا هغه طرف ته برچړی چې بابرچړ ورته هم وایي او دې طرف ته بیا دیګان غلجو خدنګو چینارونه دا داسې په دې غر او شا طرف ته بیا د دوشکیلو لویه پټه دلته کوم نور شاعران ستانه بغیر شته ولې نه چې شته شاعرانو کلاسیکي شاعران خو زمونږ حضرت جان استاد داسې یو زوړ بل هم دغسې کلام را پیدا شوی دی چې هغه به هم انشاءالله ستاسو سره به چې شریک کوم داسې ولسي شاعران پکې وو او د هغې نه وروسته بیا چې کوم زمونږ ملګري دي نو جهان بخت جهان صاحب وو زبیر عقاب صاحب وو کوم د دې خالد جو سره چې تعلق ساتي په باډوان کې هم زخمي شینواری روخان صاحب نو داسې شته سودر ساده صاحب دی الطاف حیدري په بخپلم دی کې شاعران شته احسان صاحب شته شاعران نمونه هیر شل ګناه زار ستا په غاړه ځکه چې زه پېژنم همایون غزل صاحب او دا نمونه به د نه هېرېږي ما ته خو پته نشته دی ملګرو که دې ویډیو کې تاسو ته چېرته لږ ټک ټک ښکاري نو ګوره یاد ساتئ دا پټي دي دا غرونه دي او دلته د شولګرو او دلته کې د کروندې کارونه دي څه ځایونو کې تریشرې لګیا دي څه ځایونو کې نو دا هغه د مشیندرو ټک ټک به نه کوي چې دلته کې څوک سریبي او څوک څه کوي نو په دغه وجه باندې به دا لږ ډېر ټکه ټوکه تاسو واورئ افغان صاحب څلور کتابونه یې چاپ د شګو پړی شګو نه خو پړی نرغړلی کېږي که نه د ده د دې کتاب نوم دی د شګو پړی او دا پشم دا د هایکوګانو مجموعه ده یو بل کتاب دی شرغش دا کتاب چې د کله چاپ کولو ما ورته خیرغشي ورله نوم کې د ویل نه شرغشي ورله او یو بل کتاب دی د پیریانو ډوله دا رنګې عجیبه نامې دي افغان صاحب هغه دوه نور کتابونه دې څه شول بس هغه په یو کتاب خو زما په خپله لږ هسې اعتراض و نو ما یې زه به یې چینج کړم او بیا به یې واپس چاپ کړم په کوم یو د پیریانو په ډوله نثري مجموعه او شرغشي بس لا بیا نه ده چاپ شوی هغه یو ځل وختي په بازار کې ورک شوی دی نه تا سره لکه زما بالکل شته دی نه زما کتابونه ما سره نشته شرغشي را سره نشته بالکل نشته نه شرغشي شته نه د پیریانو ډوله شته انشاءالله تعالی چې څه په لاس رالو بل ایډیشن به کوو د پیریانو ډوله افسانې دي نه جی بس په دې کې داسې تکلونه ټایپ دي نثر د څومره وخت نه لیکي نثر خو که زه په حقیقت کې ویم نو چې زه څنګه په دې لکه ته ډومبې شاعر وې که ډومبې نثرنګار زه خو ما ته دا پته هم نه لګېده خو په پټې خبرې را پکې خلک چې د جراثیم وي دا څیز را پکې و بیا زما په بټخیله کې کاروبار و نو زه د ګورالي ګوهر صاحب یا مرستیال لیکوال ملګري چې دي د هغوی سره شامل شوم نو بیا پکې ما ته داسې یاد دي چې ما اولنی مردو کې حقوق یو مضمون لیکلی په اردو کې مردو کې حقوق بیا په هغې د سیاب په نوم باندې یو کس په جواب کې لکه انساني حقوق هم لیکلی و چې بیا پسې ما هم ولیکو خو ګوهر صاحب چې د سلسلې نه قلار شوی نو هغه هم ما مزاحیه لیکل کړي وو چې ګوهر صاحب اردو صاحب ډېر اخلاصمند ډېر زیات ګوهر صاحب چې دی نو هره په هغه اردو کې اصلاح کړې وه نو نثر په ما کې و خو بیا کم از کم چې د کابل ډېرې ناستې ولاړې مو وشوې نو د هغې نه فکري طور زما داسې ذهن کې د نثر سره شوق پیدا شو افسانې مې هم لیکلي دي تکلونه مې هم لیکلي دي او بیا لاړم تر کابله زما یو کتاب دی دا به هم چاپ شي لاړم تر کابله سفرنامه دا بس دا ټول څونه چې بیتي ټایپ دی دا ده دا به انشاءالله زر چاپ شي که دغې نه علاوه چې دی نو ما په بل یو موضوع کې کار کړی دی چې د مرګ په خوله کې د خندا خبرې نو په دې کې زما په ژوند کې داسې مزاحیه خاطرې راغلي دي چې زما په خپل هم یقین راځي چې دا رښتیا دي او که نه دا افسانې دي انشاءالله هغه هم ډېرې زیاتې خاطرې دي چې زما سره پکې د ملګرو حالات هم خوندي دي بس داسې را سره ناڅاپه اثر دي کابل ته هم تللی افغانستان ته چېرته تللی
کابل ته خو زه وختي نه داسې سیلګرۍ په شکل کې کابل شهدای صالحین نادرشاه بادشاه مزار لکه کابل ارګرد څونه لکه ښه کابل نه بغیر نور کوم ځایونه ته تللي؟ کابل نه علاوه خو دا نږدې سیمې دي کونړ وغیره او کونړ لکه لغمان د تر علاقې نږدې کتلې دي سروبي مربي د نږدې ها کابل کې ګیر شوی وي که څنګه؟ نو بس په کابل کې یو بد حالات وو بس په یو ډنډوکې کې ورولې دي ها بیا ترې د راوتو چل نه مال راتلو نه خلکو له ورتلو نه ملګرو له ورتلو ها بس یو پیراډو یو رزق و چې پرش وکړي دغه د انقلاب وختونه وو. دا تقریبا په 2007 کې نه پیژنم 2000 تک پښتو کې راته 2009 کال کې ها لکه زه د نږدې علاقې دي زموږ د یو بل سره راوړېدل رښتې ته ماشي دغه خبره رښتې او دوستانې هم دي ها مونږ مخکې هم تللي راغلي یو خو بس مطلب دا دی چې په هر قسم سره شکوک په شبهاتو په شکل کې لکه ته ورته دهشتګرد غوندې ښکارېدې نو بس چې دهشتګرد څوک وو چې هغه دغه شان ښکاري لکه دهشتګرد خو دوی وو خو ګیرې کې ګیرې زه کړم او بیا خلاص شو بیا خو نه تللی بیا په دې حالاتو کې ځکه نه یم تللی چې هغه ما مشوره درګډ والا خبره اوس ما سره لاړ شه د هغې نه به دې ډېر عزت سو مزاحیه اول مزاحیه که نظم یو که هایکوګانې وایي صحیح دی بس چې ما ته کمې په یادو کې دي نو هغه اکثر خلکو ډېرې اورېدلې دي خو پروګرام به پې ښکلی کړو ښه یوه قیطه ده چې دې وخت کې پکارېږي هر یو شی زده کول غواړي او دې وخت کې پکارېږي هر یو شی زده کول غواړي ما سترګه وهل زده کړه او شپېلۍ زده کول غواړي او که خامخا په ځان پسې دا قام ودرول غواړي مجبور یې چې دې کار له به ډولکۍ زده کول غواړي او مزاحیه هایکوګانې چې ما ډېرې لیکلي دي نو یو خو ما پکې اکثر د متلونه الټه کړي غوندې چې وایي چې څه کرې هغه به ریبې نو په دغه نیت جوار غنم وکرم خو چې لږ رالوی شي د چا مال یې وخوري او وایي پردې غم وي د واورو نه سوړ زه خو پردو غمونو وخوړم دا هوښیاران په ګډو وډو سر دي بیا چې کله رشته کې اخوا دې خوا کوي او اوس پکې وایي دواړو پای خوړلي په مسله کې مسله جوړه شوه او ټول کور راځي ته هم راځي وې مور دې هم راځي وه ته هم راځي وې مور دې هم راځي وه ټول کور راځي وه خو دا پلار دې نه دی د یو هندو بټخیله ورانه کړله د ممپلو پوستکي چېرته واچوم ماله په کور کې شاتار مه جوړوه چغځی راوړه چې څوک دې نه خبرېږي خور ته چې وایې ما ته حق وبخه نو دا خبره رور ته ولې نه کړي چې درله جامې ماتوي او که نه بله هایکو ده چې مننه یو ده چې ما وی چې خور له دینه برخه ورکړه نو هغه وی خور مې دینه پاکه ښه ده په دې جایداد بابا قرآن خوړلی او یو هایکو چې چا وی تقوا ته پکې ګوره که نه نو ما وی جومات ته ځکه منډه وهي چې شرغپور رانه اذان ونه کړي خبره ده چې خپل مالک پسې چړه واخېسته نو چرګې د مرګ نه وړاندې دومره ووې چې تاسو زما غاګۍ هېرې کړې او ما اورېدلې چې ته ډېر ظالم وې خو دلته چې زه د خویه مخې وینم د دیر نواب انورمان دی راشي د خویندې خورلړی خلکو پرېښودلې د ورورولۍ چېرته اثار نه ښکاري بس هر چرې سانډوګیري شروع ده بیخي بس هر چرې سانډوګیري شروع ده څنګه یې بچې خیر دی تاسو ښه او ته د افغان صاحب د کلي یې بالکل چې موږ د افغان صاحب د کلي څنګه سړی دی ډېر بهترین او ډېر زبردست سړی دی او دی خو د سپورټس موټس لوبو مو کې هم دلچسپي لري که نه بالکل جی تاسو خبر وکړل دا افغان صاحب چې کوم دی زموږ د کلي یو لوړ شاعر هم دی او ډېر لوړ مقام لري په شاعرۍ په دغه باندې دغه رنګې که سید افغان صاحب موږ نور وګورو نو سپورټس اکټیویټي کې چې کوم دی دوی بالکل په هر میدان کې زموږ سره ولاړ که چېرته کې د کرکټ ټورنمنټ دي د نایټ په روژه کې چې کوم ټورنمنټ کېږي د هغې کې هم زموږ سره ولاړ دلته کې خپل پټۍ زموږ دپاره لکه دی شړکړی او نن سبا څوک داسې هم چېرته نه کوي او د هغې دپاره د نایټ اپرچونټي موږ له راکړي وو د نایټ ټورنمنټ د بیډمنټن داسې نور اکټیویټي کې هم بالکل زموږ سره شانه به شانه ولاړ چې څه هم موږ څه خبره کوو نو بلا ججک چې کوم دی هغه ته د هغې وینا کوو چې جي دا سیز پکار دی او دا داسې کول دی نو په هر څه کې زموږ سره ډېره زیاته مرسته کوي څنګه یې بچې ته خو د افغان صاحب زوی که ده څه نامه یې ده سیما که سړی کور کې څنګه دی بس ډېر نرم مزاجه دی
نه مور سره دې نرم مزاج که سخت مزاج نه هر چاته نرم مزاج دی هر چاته خو نرم مزاج خو ناوې سره څنګه دی بس ښه دی هغه ته نرم مزاج دی ها او دا راته ووایه چې د دې شاعرۍ نه علاوه نور څه دي کرونده کوي دا ورځ څه مشغولتیا ده بس دلته کرونده هم کوم او د هغې نه علاوه بس د ایجنسۍ کې کېږي ښه ټریول ایجنسي ده ښه ها ته راشه پهلوانه څنګه یې ستا څه نامه ده عبدالله ته خو د افغان صاحب وراره یې که نه ها افغان صاحب ښه سړی دی که نه ښه سړی نه تا ته د یو شعر درځي نه درځي دغه زمونږ حال دی چې د خپلو شاعرانو یو شعر هم مونږ ته عامو خلکو ته نه ورځي دغه یو بدقسمتي موږ لرو دا ګوره زه د پسې د پېښور نه راغم خو د دې کلي خلک لکه که دې پېژني نو ډېر کم به یې پېژني او لکه دا به یې پېژني چې شاعر دی خو کیدای شي چې د شعري مجموعې داسې نه وي لوستي څنګه چې مونږ لوستي دي کې دې سخت وخت دی افغان صاحب سبزیانې مې ډېرې خوښېږي ښه سبزیانو کې به کریله مې ډېره خوښه ښه او ستا دې نه دي خوښ بس دا ډېرې زیاتې ترخې او د پنجابي خوراکونه مې ډېر نه لکه دا مرچکیدار دا مسالدار چې ډېر ښه او په ژوند کې دې داسې کومه ترخه د غم ورځ راغلې ډېرې راغلې دي خو بس ټولو نه غټه دا وه چې په کونړ کې راته کړی ولید دی دا لښکرې رانه تاو شو دغه غټه ورځ دا ښه او ډېره د خوشحالۍ ډېره د خوشحالۍ هغه وه چې کابل نه رها شوم او داسې مې د اسمان ته وکتل او نری پشم ورېدو هغه مې بیا د کتاب نه نوم هم کړو ازادي ازادي کوم کتاب لوی نوم کړو پشم هایکو ها او اوس به په دې زړه سره ارمان شته نو څه دې خاص ارمانونه خو نشته ډېر لوی کار دی کړی پښتو ادب کې ځینې خلک تاله هغه مقام نه درکوي دا ولې نو د هغوی سره مقام یم نه او زه ترې رسېدو نه ګیله نه کوم او مشاعرو دې کې هم ډېر کم ښکاري زما رورې بس دې دی چې محدود د دې خپلې کلي د علاقو د خلکو دپاره یو پروګرام لرو او چې څونه کولی شو هغومره کوو دا جونګړی جوړه کړې دا جونګړه به دلته ناست وي بس کوم دلته ناست نه دا خو ډېر ښه نیچرل ځای دی ډېر زما خوښ شولو ښه خدای پاک هم هر کله راوله بس مونږ هم دا وایو چې یاره دلته تاسو چې څنګه راغلي یئ ډېر ډېر شخصیت راغلي دي لکه دلته ډاکټر فخرالاسلام فخر کاکا خیل داسې ډېر ملګري دي ځای ته راغلي دي زه به تاسو ته لنډه دا ویم لکه څنګه چې نن تاسو ماله حوصله راکړه چې د کتابونو غر په مونږ پسې نګرام ته راغلی دی دا زموږ سره د دغې لفظونه نشته دا ټول کلی ستا حق و ته حقدار یې خوشحاله اوسئ او زه تا ته هم احترام لرم او دې ټول دیر ته او نګرام ته احترام زما لرم دپاره ډېره مننه کوم ستاسو زه په دغې خبره ډېر خوشحالېږم چې بله ورځ ما حنیف خلیل صاحب ډاکټر حنیف خلیل صاحب پېښور کې ولیدو نو چې ما ورسره ملاقات وکړو نو ما ته ویل چې کتلی مې هم او پېژنم دې هم نو ما هم دغه یو ستاسو چې لږ ساعت وړاندې خبره وکړه چې یار تاسو یا نه یې زما لپاره تاسو دا څو خلک د دنګ غرونه یې دغه زما لپاره باور ووایه ته یو غزل ووایه غزل بس غزل داسې په توکل باندې مخې لرالی چې یو بدن جدا شي بې درکه شي مینه بس هواوي راشي ورکه شي کم از کم چې خدای ورته کتلی شي جوړ دي د حیات تصویر په ځمکه شي هو دا ډېره ګرانه کافیه کې بې درکه او ځمکه او ښه مونږه سپوږمۍ ذاتي میانان یاران مونږه سپوږمۍ ذاتي میانان یاران داسې مینه نه غواړو چې کرکه شي هیڅ چا د مونږه سپوږمۍ ذاتي میانان یاران داسې مینه نه غواړو چې کرکه شي ډېر ښه ډېر ښه هیڅ چا د نینځک نه سړی جوړ نه کړو دلته چې نینځک وي نو نینځکه شي او هر ځای د ایمان خبره نه کوم هسې نه په سپکه خوله کې سپکه شي هر سړی دې سیال وي د سړو سره ښځه دې په هر کور کې ملکه شي دا د ښځو د حقوقو دپاره ډېر ښه شی دی هر سړی دې سیال وي د سړو سره ښځه دې په هر کور کې ملکه شي واه 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 دا د ښځو دپاره او زموږ د سحر بیبي دپاره یو ځل بیا ووایه هر سړی دې سیال وي د سړو سره ښځه دې په هر کور کې ملکه شي او ستا سره د ځینو نفرت وینم نو ستا سره مې مینه پیدا ځکه شي
دا خو زه یم وګوره تا سره د ځینو نفرت تا ته دا ډالۍ کوم ستا سره د ځینو نفرت ووینم تا سره مې مینه پیدا ځکه شي وا یو شی غزل بل ته وایم چې یو د نختر بل د چینار سوری زما په سر د مور او پلار سوری د حیا سترګې کلیوالې دي وي په ما دې ونه شي د ښار سوری سم د غرمې نه مې خیال شوی ورته اوږد مې ډېر کړو انتظار سوری یو خړ تصویر او دوه خبرې یې دي ما سره ځي لکه په لار سوری خواته یې سترګو ته کتلی نشم په دیواله سارم د یار سوری خواته یې سترګو ته کتلی نشم په دیواله سارم د یار سوری او پورته په څانګو توت خوره کې ناست دي لاندې د امن مزیدار سوری افغانه خدای دې په کابل کې لري زما په سر د قندهار سوری ډېر ښه قدرمنو عزتمنو ملګرو دا و ساجد افغان صاحب د څو کتابونو مصنف نثر نگار افسانه نگار زما ډېر خوږ او نازولی ملګری سنجیده ملګری او مزاحیه شاعر په دوستانه کې سنجیدګي ډېره کوي او په چې لیکي بیا د هغه د دې تصویر دویم اړخ هم ډېر قوي او ډېر مضبوط او پوخ دی د دې اسمان څکه غرونو نه خپل باچاجي خپل صابر شاه صابر لا د اجازت ورکولو نه مخکې یو خواست درته کوم یور وایس ټي وي لندن دا په لندن کې دا پښتانه ناست دي ستاسو د مور ژبې پښتو خدمت کوي نو که تاسو دا ټي وي سبسکرایب کو نو د هغې حوصله افزایي به وشي د پښتو دا خپرونه به همدغه رنګې وي اوس باچاجي له اجازت ورکوي د لوی الله امان ډېر